السلام علیکم لره چې ټول به ښه نننۍ وړو کې ستاسو دا طریقه دا ښه چې موږ څنګه ټیک ټاک بینډ اکاونټ هغه واپس ریکور کو ان بینډ کو په نړۍ کې سټپ بای سټپ طریقه راخایو که تر اوسه پرې په چینل سره ضرور سبسکرایب کوم سکرین مو څخه کتلی شئ موږ اکاونټ د بینډ دی تاسو خپل د بینډ اکاونټ اوپن کړئ دنه سکرین شاټ واخلو چې کله هم تاسو اکاونټ سره بینډ شي په کومه طریقه سره کړئ په نړۍ کې سټپ بای سټپ طریقه راخایو چې کومه دا فیکچر دی فیل اف کو کوم دا دوی فیکچر دی وسایل د ټچ کو دا به تل ګویټ وکړو دا موږ کومه بینډ پرابلم د اپشن دا موږ شو کی स्क्रीन में इससे कतरा शो अकाउंट बैंड द योर अकाउंट वाज परमानेंट बैंड मतलब कि मैं अकाउंट बैंड सगळं वायलेशन मुकडी नंतर ना स्क्रीनशॉट और बैक भी शो गूगल क्रोम दा په هر موبایل کې کوم د ګوګل کروم دی کتلی شو په دغه کې بره سرچ کوم فیډبیک ټیک ټاک چې دا نوم سرچ کړئ تاسو یا ټیک ټاک فیډبیک یا فیډبیک ټیک ټاک دلته فرست نمبر کوم لینک اوپن شي شیر یور فیډبیک په دونه کلیک وکړم دا کنه فرست نمبر کوم ایمیل دی چې کوم ایمیل تاسو په الریډي ایډ وی په ټیک ټاک کې کوم بیت شوی دی هغه بیل ته ټچ کو لون دی یوزر نیم اله به سو فول نیم ایډ کو چې کوم تاسو پروفایل نیم یوزر نیم یو بیل ته ایډ کو چې کوم اکاونټ تاسو بیل شوی دی دا نیم بیل ته ایډ کو لون دی کوم د سلیکټ ان اپشن دی په دونه کلیک وکړم ځین می کوم د سلیکټ ان اپشن په دونه کلیک وکړو اله کوم د 2 نمبر کې اپشن دی اکاونټ بین یا سسپند په دونه کلیک وکړو واپس لون کوم د سلیکټ سیکنډ دوم اپشن دی دا ونه کلیک وکړو ولته تاسو لې تاسو کوم مسله کې د اکاونټ بین شای مطلب لایو سټریم تاسو لایو راغلیو یا کوم تاسو عمر څو کام ور کړی یو هغه ته ویډیو اپلوډ کو هم بین کی ادر ته سلیکټ کو کوم اخیر سره اپشن دی ادر ولته ادر سلیکټ کو کوم دا باکس ته دغه کې په ډسکرپشن کې مو فیلډ کړی هغه ته اډ کو دا پر اپلوډ باندې چې کوم فیکچر ته مو دا فیکچر وبستل نه فیکچر بیل اډ کو پر اپلوډ باندې کلیک کو چې کوم بینډ پرابلم دی نو اکاونټ نو انا بیل سکرین شاټ وسه بیل اډ کو نو دا کنه دوه خونی دا به سوډا کې کو پر سبمیټ پر کلیک کو دا به سبمیټ شي 48 24 غنټه پس تاسو د جیمیل ریپلیر ته ریسیوډ شي ټیک ټاک طرفه یا تاسو اکاونټ ریکور شي ریکور نشو تاسو به په دا کوم جیمیل په کې سیټ کړی کوم ټیک ټاک ایډ دی دا له تاسو له ریپلی ملويږي 100% نو که ویډیو خو ضرورت سره کوم مخکې مرګ سره لازم شي